السلام علیکم د ایب انګلیش چینل ته ښه راغلاست. زه به نن دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم چې یو ویډیو به تاسو څنګه په خپل چینل باندې په یو صحیح طریقه اپلوډ کوئ د دې لپاره چې تاسو صحیح ویوز ولئ او صحیح سبسکرایبر ترلاسه کړئ. نو دغه ویډیو د هغو کسانو لپاره ده څوک چې غواړي چې چینل یې ګرو شي او صحیح ویوز ورباندې راشي. نو راځئ د ټایم ضایع کولو نه چې موږ دغه ویډیو چل زده کړو چې ویډیو موږ څنګه اپلوډ کوو په صحیح طریقه باندې. نو راځئ چې شروع کړو. ګورئ دا موږ سره د سټوډیو وایټ سټوډیو ده هوم پیج ده. دا موږ سره تاسو چې کله ویډیو اپلوډ کوئ په کریټ باندې به کلیک کړئ کریټ اپلوډ ویډیو. نو که تاسو چېرته ویډیو راخلی ډایرکټ نو دا ډریګ اینډ ډراپ فایلز به وي او که چېرته سلیکټ کوئ فایلز نو تاسو به سلیکټ فایل وخی. کله چې تاسو سلیکټ فایل وخی نو تاسو به راشئ دلته خپل فایل به سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل زه دا فایل سلیکټ کوم او اپلوډ کوم. اوس د هر څه نه پیله به تاسو څه کوئ، پیله به تاسو دا ویډیو انلیسټډ کوئ. تاسو به راشئ دلته نیکسټ ته، بیا به نیکسټ کوئ، بیا به نیکسټ کوئ. نه به تاسو ویډیو پرایویټ کوئ او نه به پبلیک کوئ. ولې که تاسو ویډیو پبلیک وي او اپلوډ شوه پوره شوه 100% ورسېده نو ستاسو ویوز به هغه بغیر د ټایټل ډسکریپشن او تمنیل نه وګوري نو هغې باندې بیا ویوز نه راځي. تاسو به دا ویډیو انلیسټډ کوئ. کله چې تاسو ویډیو انلیسټډ کړه تاسو به راشئ دلته هر څه نه پیله به تاسو زه چې څه کوم هغه به تاسو هم کوئ. سیده تاسو به څه کوئ دا به سیو کوئ چې انلیسټډ شي او سیو شي ستاسو ویورس دا واچ نه کړي بغیر د څه شي تمنیل یا ټایټل وغیره نه. تاسو به په دویم سټیپ کې څه کوئ، په دویم سټیپ کې به تاسو راشئ دلته به واپس خپل ویډیو باندې کلیک کړئ. اګه اپلوډ شي هم انلیسټډ د هغه ستاسو ویورس نشي کتلی. تاسو به اوس کوئ دلته به ښکته راشئ، کته چې کله نه به تمنیل ورکوي نه به لکه ټایټل وغیره ورکوي. که چېرته ستاسو دا ویډیو د کډز لپاره وي نو تاسو به بیا په دې باندې یس اټس میډ فار کډز دا د ماشومانو لپاره ده او که چېرته د ماشومانو لپاره نه وي نو بیا به په نو باندې کلیک کړئ. ګورئ د دې دا مطلب نه دی چې تاسو په نو باندې کلیک کړئ دا به د ماشومانو مخې ته نه ورځي، دا د هر چا مخې ته ورځي. که چېرته ماشومان انټرسټ لري نو هغه کلیک ورباندې کولی شي. نو هغې نه بعد به تاسو ګورئ دې دپاره کله مو چې دغه اپشن سلیکټ کله چې تاسو دا اپشن پکې سلیکټ کړئ نو هغې نه بعد به تاسو بیا څه کوئ، تاسو به راشئ دلته واپس بره. اوس به د دې ویډیو دپاره تاسو ټایټل ګورئ، خپل مزید صحیح ټایټل به ګورئ. نو تاسو به د دې دپاره داسې ټایټل ګورئ، تاسو به راشئ دلته به سرچ کوئ. فار ایگزامپل د ما دا ویډیو ده 100 words meaning with پښتو. نو فار ایگزامپل دغه ویډیو زه راخلم ورته دا خیر 300 دي خو تاسو پوهې دپاره زه دا صرف کومه. نو زه به راشم د دې ویډیو دا ټایټل به را کاپي کړم. فار ایگزامپل د دې ویډیو دا ټایټل زه کاپي کول غواړم. خیر په دې ویډیو به ورته کلیک کړو. زه غواړم چې د دې ویډیو ټایټل ګورئ تاسو به داسې نه کوئ چې ډایرکټ به په ویډیو باندې کلیک کوئ او دغه ویډیو ټایټل به تاسو را کاپي کوئ. تاسو به هغه ویډیو رینکینګ ته ګورئ چې د ویډیو څومره ټیم کې چې اپلوډ شوې ده او په دې باندې څومره ویوز راغلي دي. نو که چېرته کم ټایم کې ښه ویوز ورباندې راغلي وي نو تاسو بیا د هغې ویډیو نه دا ټایټل را کاپي کړئ. د دې خیر یو کال شوی ده خو ویوز 24,000 ورباندې راغلي دي. زه وایم چې د دې دا ټایټل زه کاپي کړم. کله چې تاسو د دې ویډیو نه ټایټل را کاپي کړو ګورئ ښه زه دا کاپي کول غواړم. فار ایگزامپل دا ما اوس ګورئ دا ټایټل به زه را کاپي کړم. دا ټایټل چې کله ما کاپي کړو نو زه بیا دلته پیسټ شو دا دلته ما پیسټ کړو. اوس پاتې شو ډسکریپشن. نو تاسو به څه کوئ همدغه ټایټلز به راولئ او لاړ به شئ چاټ جي پي ټي ته. دلته به سرچ کړئ چاټ جي پي ټي. کله چې تاسو چاټ جي پي ټي سرچ کړئ نو تاسو به دا ټایټل چاټ جي پي ټي ته پیسټ کړئ. نو کله چې تاسو دا ټایټل چاټ جي پي ټي ته پیسټ کړو تاسو ته به د هغې مطابق ډسکریپشنز ورسره ټیګز راولي. نو سوري دلته نیټ لږ کمزوری ده نو دا لږ ایشو جوړوي. فار ایگزامپل دلته ما هغه ټایټل پیسټ کړو. صحیح ده. زه اوس دلته ورته لیکم چې رایټ می د ډسکریپشن اینډ ټیګز فار دیس ویډیو. ګورئ ورته ښه رایټ descriptions and tags for this video. اوس ګورئ دا ما انټر کړه نو ورسره ولیکل نو دلته به اوس ما ته راولي. سیده دا یې ما ته ډسکریپشن را اوس دا ښه سیو ډسکریپشن ما ته راولي. سیده دا ما ته ډسکریپشن را اوس دا به زه را کاپي کړم خپل ډسکریپشن کې وي
پټ کړم. دا موږ سره شو ډسکرپشنز. اوس به موږ ښکته راشو، دلته به موږ ښکته راشو شو مور ته. شو مور چې تاسو کلیک کړئ تاسو به لاړ شئ ټیګز ته. دا به اوس تاسو دلته ټیګز ورکوي. صحیح ده، تاسو به راشئ دلته ټیګز ته. اوس به ټیګز هماغه راوالی سي. دلته تاسو ته ټیګز درکړل، که دا داسې کوئ او که لږ ښکته راځئ دلته به تاسو ته ډایرکټ د کاپي یو اپشن درکړی وي، خو سوري اوس دلته نشته. تاسو به ټیګز را کاپي کوئ او همالته به یې پیسټ کوئ. اوس ګورئ دلته دا موږ سره یو ځای باندې نه راغشتل کېږي، ایرر راولي. نو تاسو به دا یو یو راوالئ او هلته به یې پیسټ کوئ. فار ایگزامپل تاسو هغه ټول یو یو راواخیستل، دلته مو پیسټ کړل. پهله خو ټیګز په یو ځای راغشتل کېږي، خو که بیا چېرته ایرر کم نو تاسو به یو یو راوالئ او دلته به یې پیسټ کوئ. دې نه بعد په بل سټیپ کې به تاسو راشئ. ګورئ الټرنیټ کنټینټ، د دې مطلب دا د دایس نو دې لپاره درکړی وای که چېرته تا په دغه ویډیو کې اے آی یوز کړی وي نو تاسو به یس ورکوئ، او که چېرته په دې ویډیو کې تا اے آی نه وي یوز کړی نو تاسو به بیا نو ورکوئ. زه نو ورکوم ځکه په دې ویډیو کې ما اے آی نه دی یوز کړی. نو زه به بیا راشم دلته سلیکټ پلی لیست. پلی لیست به زه سلیکټ کړم. که چېرته تاسو خپل پلی لیست جوړ کړی نو صحیح ده، او که وایئ چې نه زوړ پلی لیست کې مونږ اچوو نو تاسو به نوی پلی لیست جوړ کړئ. دلته فار ایگزامپل هغه ډسکرپشن او ټایټل به تاسو ټول پکې پټ کړئ. فار ایگزامپلز دې نه به زه ټایټل راوالم، خپل ما چې کوم ټایټل ورکړی هغه ټایټل زما، او دا به زه دلته پټ کړم. هغې نه بعد به تاسو ډسکرپشن پټ کړئ پکې او کریټ به ووایئ. کله چې تاسو پلی لیست تیار کړو نو ستاسو به بیا په هوم پیج باندې سکرین سره دا ښکاري. هغې نه بعد به تاسو دلته د دې خپل چې کوم تمنیل تاسو ډیزاین کړي وي هغه اپلوډ کړئ او بیا به په سیو باندې کلیک کړئ. په سیو باندې مو کلیک کړ، هغې نه بعد به تاسو راشئ کانټینټ ته. صحیح ده، دلته به راشئ چینل کانټینټ ته. دلته به ستاسو ویډیو په رسیدو باندې وي تقریبا. ګورئ دلته ستاسو ویډیو اپلوډینګ کوي، یعنی روانه ده. کله چې ستاسو دا ویډیو ورسېده کمپلیټ شوه تاسو به دلته راشئ انلیسټډ به پبلیک ته کنورټ کړئ او دا به بیا پبلیش کړئ. ستاسو ویډیو به پبلیک شي او ښه صحیح مکمل به خلکو ته ورسیږي. نو د دغه ویډیو مې دا مطلب و چې تاسو په دغه طریقې سره خپله ویډیو اپلوډ کول شروع کړئ. ستاسو په ویډیو باندې به یو ښه ایډوانس ویوز راځي. ګورئ دغه ویډیو چې ما تاسو ته وښودل دې نه ما صرف ټایټل را کاپي کړه او ډسکرپشن مې چاټ جي پي ټي نه راواخیستو ورسره ټیګز. که چېرته تاسو ته د دې ویډیو کې هیشټیګز په ډسکرپشن کې میلاو شي، لکه فار ایگزامپل دا وګورئ دلته هیشټیګ ورکړي نو تاسو دا هیشټیګز راغشتلی شئ په خپل ډسکرپشن کې هم پیسټ کولی شئ. نو دا وه زموږ د نننۍ ویډیو چې دا د هغو کسانو لپاره وه د چا ویډیو چې ویوز نه راځي او په صحیح طریقې باندې اپلوډ کړئ او ویوز راشي ورته او سبسکرایبر. د نوې ویډیو پورې مو د صحت خیال ساتئ. سی یو نیکسټ ټایم ان نیکسټ ویډیو. ګډ بای، ټاټا.